سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو، زه نن یو ځل بیا د معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. په نن ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه در وښایم چې څنګه موږ تاسو کولی شو موږ په یو تصویر باندې بیرغي خط ولیکو. لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې مخکې ولیدل چې موږ په یو تصویر باندې بیرغي لیکنه کړې وه. نو څنګه کولی شو زیاتره دوستانو دغه پوښتنې له ما څخه کړې وې چې څنګه کولی شو موږ په یو تصویر باندې بیرغي لیکنه وکړو. نو په دې ویډیو کې به تاسو ته ټوله طریقه در وښایم. نو هر څه نه مخکې تاسو راسره ویډیو تر پایه پورې ګورئ. او که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو تر اوسه هم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو مهرباني وکړئ په دې سبسکرایب آپشن دوستانو تاسو ته ښکاري په دې سبسکرایب آپشن باندې کلیک وکړئ او په خوا کې کوم د بیل یا د ګنټې نشان چې راوځي په دې باندې کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ دوستانو. او دوستانو ویډیو در سره لازمي لایک کړئ، د ویډیو لایک کول ضروري دي. او که نور ستاسو سره د ویډیو شیر کول غواړئ نو مهرباني وکړئ په دې شیر آپشن باندې کلیک وکړئ، ویډیو له نور دوستانو سره هم شیر کړئ. نو راځو دوستانو ویډیو شروع کوو. دوستانو تاسو به پلی سټور ته لاړ شئ او له پلی سټور څخه به یو اپلیکیشن ځان لپاره راډاونلوډ کړئ. کله چې پلی سټور ته راغلی، پلی سټور په سرچ کې به ورکړئ. دلته به په سرچ کې ورکړئ پکسل لب پښتو. کله چې پکسل لب پښتو ورکړو نو دلته په سرچ کې راوځي پکسل عربي پښتو. نو په دا نومړی به تاسو انتخاب کړئ. چې کله مو انتخاب کوو نو دا ما ته ډاونلوډ کړئ، تاسو به ځان لپاره راډاونلوډ کړئ. چې کله مو دا ډاونلوډ کړو نو دا به اوپن کړئ. چې کله مو خلاص کړو لږ صبر ورته کوو تر څو دا خلاص شي. کله مو چې خلاص کړه نو لاهي وروسته به تاسو دلته راشئ، په دې ځای کې به تاسو کلیک وکړئ. یو تصویر هر کوم تصویر چې راغلی تاسو به یې له ګیلرۍ څخه یو تصویر راواخلئ. مثلا زه دلته یو تصویر راخلم، دا تصویر راخلم. نو دې کې به یوه ساحه انتخاب کړئ. زه سپینه ساحه په دې کې انتخابوم. ګورئ دوستانو، نو زه په دې کې یوه ساحه ګورئ. کله مو چې دا ساحه مونږ کې انتخاب کړه مونږ دلته لیکنه کوو، یو لیکل کوو. ګورئ دوستانو تاسو به ځای کې ټیکس باندې کلیک وکړئ، په ټیکس کې به ایډیټ باندې کلیک کړئ، په ایډیټ کې به یوه لیکنه وکړئ. مثلا زه لیکم معراج خان ټیکنیکل. دا ما ولیکل دوستانو. ګوره دوستانو دا اوس په بیرغي خط کې زه لیکم. دا نومړی سپین رنګ راځي، دا به سایز به داسې ډېر کړئ. دلته به راشئ، دې ته به یو کلرز انتخاب کړئ. تور کلر تاسو ته انتخاب کړئ تر څو دا لیکنه تاسو ته ښکاره شي. نو لاهي وروسته به دې ته چې دی دلته به یو سټایل ورکړي. دلته به سټایل ته راشي، پوینټ سټایل ته به راشي، دلته به سټایل ورکړي. مونږ اوس یوه بیرغي خط لیکو یا بیرغي لیکنه چې دی مونږ تاسو لیکو. دلته ډبل سټایل کوم. ګوره دوستانو کله چې دغسې یو خط سټایل ورکړو لاهي وروسته به تاسو دلته ګوره دوستانو دا لیکل به تاسو انتخاب کړئ، داسې به بره راشئ. کله چې راغلی دلته په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې اپشن باندې چې کله کلیک دلته به یو پکچر راواخلئ. ګوره دوستانو دلته پکچر غواړي، په دې ځای کې به یو تصویر تاسو وراواخلئ. دلته به تاسو یو فیسبوک نه چې هر ځای نه یو بیرغ تصویر به راواخلئ، بیرغي تصویر. کله چې بیرغي تصویر راشي په دې دا به ګورئ دوستانو هغه کومه لیکل چې ما لیکلي چې معراج خان ټیکنیکل هغه چې دی موږ ته په بیرغي لیکنه باندې ګورئ دوستانو تاسو وینئ تور شین سور تور سور شین. ګوره دوستانو په هغه سره ښایسته ډیزاین سره موږ په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې هر ډول بیرغي خط په هر ډول تصویر باندې ولیکئ. نو په دې هیله دوستانو دغه ویډیو مو را سره خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي حتما در سره لایک او شیر کړئ. معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره حتما سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.